هغه مې کار نشته، خدای زموږ خپل دا هر څه نصیب کي. نو څه کوي تشه توره به رالېږي څه دوه لاسونه دوه خپې بیبي مې داسې کار وکړو نو ماماجي کړی دی نو زمونږ پې څه ګلاله دا د کمال الدین لور خو ستاسو خپله نڅا ده که ما وکړو نو ستاسو نه په دې کې تپوس کوو ځان سم په هغه سپرلي چې نن پکې غوا سرې نسخي دا بیا دې څه دوړې شروع کړې دي دورانیه دا خور مې وایي چې د کمال الدین لور د جلاتي زوی له ورکوم د جلاتي زوی له د جلاتي زوی خو به همدغه په شاني که نه څه بل څوک بني وای خان لالا د ګل په شان هلک دی هر څه ډېر تیر دي بس چپ که دا ژبه دې د پرېکولو ده خان لالا که ستاسو رضا دي نو زه به ولو څه ولیږم ته څوک یې چې زمونږ د تپوس نه دې بغیره پرتو خلکو سره ژبه کوله یا لکه شیر علي جی ماماجي په دې خبره کې ستا هم رضا او حوصله وه زمونږ نه پکې کور کې څوک تپوس کوي ماماجي دا ټول مې د بیبي کارونه دي څه چې د جینۍ پلار هم نه دی خبر پرېږده سړیه دومره غټه ته نه دې نیولې ده او د ښځو په وړاندې خوله نشي خوځولی که څه ویو نو بیبي خفه کېږي وای خمخ له شیرعلي دا تورونه را باندې باندې پورې کړی ما په کومه خبره کې تا نه تپوس نه کړی تاسو مور او دې دواړه چې سړي توپې ته وتړي دا ولې خان لالا دا ولې جواب هم ورکړه دورانیه زه به څه ووایم لالا او ته به څه ووایې خو ستا دا خور ده ستا خور د پردو زامنو غمونه کوي او دا نه وایي چې د پلار کور کې راته دا رور دور شو ستا کار زما نه پاتې خو نه دی هم د دې نه پاتې دی د دې غریب پکې څه ګناه ده ماماجي دا هلک مور نشته بله خور یې نشته خو چې دا وله د خپل برابرۍ ځای نه ګوري نو څه کوي زه پړونې په سر کړم او دې رور له جینۍ وګورم بس که خان لالا پرور غریب دی اوس د دې خبرو وار تېر دی نو ستا هغه نوسي باندې خو لا وار تېر نه دی که نه چغمټی د جلاتي د زوی کور آبادی او خپل کور وړنی واوره دورانیه او لالا د هوږې ورته لاس نه رسي او غېړلی ورته ګوري بیخ خو دې خدای ستا د دې دوڼو باسي وایه امین سړی به سمه دمه خبره کوي او دې به زه ځان سره واړئ نو بیا ستاسو څه فیصله ده ماماجي په دې کې د فیصلې څه دي موږ نه جلاتې پېژنو او نه د هغه زوی که جینۍ غواړئ نو خپل زوی له غواړئ دغه د پښتو خبره ده وای خان لالا دا ما چې د مرغۍ سره ژبه کړې ده زما پښتو ستا پښتو زموږ نه څه لویه پښتو ده څه که نه په دې عمر کې مې 302 ته تیار یې هلکه دورانیه راواله هغه شلخي نه نه خان لالا د خدای روی منه